السلام علیکم زم صاحب زاده او تاسو ته صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل نن زموږ ویډیو چې دا خاص کر کې د سټوډنټانو لپاره ده که تاسو خپل سی وی ډیپلوما یا سرټیفیکیټ یا نو څه د هسپتال کاغذونه نور څه د تاسو چاته سند کوئ په واتس اپ باندې او هغه وی چې دا موږ ته صفه ناراضي دا موږ ته پی ډی اف کې راسند کا نو دغه یو مرګري پوښتنه وه چې د پی ډی اف باندې موږ ته ویډیو جوړه کا چې خپل ډیپلوما سرټیفیکیټ یا نور څه کاغذونه به موږ په پی ډی اف کې په واتس اپ باندې څنګه سند کوو نو مکمل تفصیل به درته په دغه ویډیو کې ښایم او د ویډیو شروع کېدو مخکې یو وړوکی شانتي ریکویسټ چې تاسو زموږ په چینل باندې نوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته دې سایټ ته تاسو ګورئ پریکټیکل طریقه به درته ښایم دې لپاره څه د تھرډ پارټي اپلیکیشن ضرورت نشته په دغه موبایل کې تاسو یو اپلیکیشن دی چې د هغې په ذریعه باندې تاسو دا کولی شئ خپل د موبایل سکرین به موږ اوپن کړو سکرین چې موږ کله اوپن کړو نو موږ به لاړ شو ګوګل ډرایو ته ګوګل ډرایو چې د په هر موبایل کې موجود دی نو ګوګل ډرایو به موږ اوپن کړو نو دلته را پلس کوم نشان چې تاسو ته ښکاري په دې باندې موږ کلیک کړو دې باندې چې موږ کلیک کړو نو تاسو ته اولنی نمبر باندې ښکاري فولډر دویم باندې اپلوډ دریم باندې سکین په دې سکین باندې به موږ کلیک کړو چې کله دې سکین باندې موږ کلیک کړو نو دا به موږ له بوځي کیمرې ته نو اوس ما سره دا یو هسې یو چټ دی درې باندې تاسو ته پریکټیکل طریقه ښیم کیمره چې د کیمرې باندې موږ کلیک کړو جسټ ون زموږ کیمره چې دا به اوپن شي نو تاسو ته دا ښکاري زه هسې د ټسټینګ دپاره کوم تاسو بیا ځان لا ښه ارام سره کولی شئ ځکه چې زه ارام سره کوم نو بیا به د ویډیو چې دا به اوږدېږي نو دې باندې موږ کلیک کړو دا نه به موږ فوټو وباسو نو دې نه چې کله فوټو ووته تاسو ښکاري دې نه دا فوټو ووته دا به زه دې سایټ ته کېدم نو دغه ځای کې به دا زه اوکې کړم کله چې دا ما اوکې کړ دا فوټو چې دی دا به موږ سره په ګیلرۍ کې سیو شي ښه جي دا اوس موږ سره په ګیلرۍ کې سیو شو اوس په تاسو خپل واتس اپ چې دی هغه به کولاو کړئ کله چې تاسو واتس اپ خپل کولاو کړ نو اوس مثال کې دا زما یو ګروپ دی تاسو کنټیکټ څنګه کوئ زه خو هسې ټسټینګ دپاره تاسو ته طریقه ښیم نو دې باندې به کلیک کړئ دا ډاکومنټ چې دې باندې به کلیک کړئ ډاکومنټ چې کلیک کړئ نو تاسو لا به بوځي هغه فولډر ته هغه فولډر تاسو کوم فولډر ځان نه جوړ کړي هغه په هغې کې پروت وي تاسو به لاړ شئ هلته نو دا زما فولډر چې دا اوپن شه نو اوس تاسو ته ښکاري هغې کې دی کې زه فایل ګورم دا تاسو ته ښکاري سور پی ډي اف دې باندې به زه کلیک کړم نو دا فایل چې دی دا اوپن شه دا به زه کته سینډ کړم نو دا تاسو ته ښکاري دا سینډ شه په پی ډي اف کې به ستاسو خپل ملګرو ته دغه شانتې سند کوئ امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت لوی الله په امان